راځئ چې موږ داسې کارونه کولی نو موږ به اوس کروپتیان وې کېده چیچله ستا د لاسه راغلو کنه ټول یې راپیچو خلک راته ګوري کوم څه سړی که نه ښځو ته بې عزتي ورکړي ولې باندې ورکوم د ده لاسه مونږ لمدې شولو ظلم داسې څه ډله کې هوډه څوک نه دی ښه د دې څه کار دی چې پرېږدو زنانو باندې نقشې چټی تا ته ویل چې چړه ته خو یې چې پړ نه د بده خبره ده که نه شیطانت مه کوه دګره د ګډې لمې را په سر کړې راځه ورکې په شرط مه لګوه شرمولم د 2 روپو سړی وم د 3 روپو م پاتې کړم قسم په خدای د ما اوس نه کوم موږ سره کارونه کوو کباړ راټولوه حرامي که نور سوچو که نه تا خو ټوپۍ راپټه کړه مونږ به پې کوم زه به څه کوم په دې خلک څه راځئ کور ته راځئ لکه کور کې په خبره کوو راځئ زه لاړم ښه ته ځه ورک شه ته کور ته راسه تا سره مې کار دی دا خو به هغه جي کیمرا نه یو ما تا ته چې دا زمانه ټیک دی زیاتې مو که چې نو سم نن چې نن کار خو کړی وی 2-3 دړې خو هم کړی درې دړۍ م راوړې وې خو زما ښځه د چې سره 3 دړۍ څه هم پې کړي وې چې ښه ډېره غله نه نو په بلې نو لا پرې چې هغه زمیندار مو پسې تیری وخت دا له دښمنیو کته دا ورته خطرناک کړی مخ ته تا کتلی ته به د تبخي کړی دی لکه دا خو مړه مخنت دا ولوي ټیکادار دی د سپیدارو دا خطو شان سره ایمانداري که ځان سره چې تم پرېږدم نو به دغه شان لکه ما خو لو کو وروره مرچکیه خو ما ویل زه به پټۍ کچ کوم نو دې ته د اوچې پټواري ځان سره ریپیټیو دغه راغشتي مړه په موږ څو کارونه لکه ته د وګوره دا د پټۍ د بوجره به پټۍ یو خبره نه شو نه چې خزو اوس په دې څه کوست دا خو اوس راپورټ کیږي دا خو پورا کار ته کنه 4 ساعت راکړه جګ دیواله وایي څه کار دی نه ستاره او څه سړی یو نه غنکس زما خبره وره هغه د دې نه چې کوم کشره خور دا بل زما غخینی اپا کې نه کلا ورته دې د هر کله خو دا یو پاتې مارته خو ټول مړ دي خو نیک راپورټ کړی د خدای دی خیر وکړي چې صبر وکړي کوي خود والد نن دا ګرمي څه کوي یاره موږ لا توره جوړه واچولې موږ سار ورځ ولیدل اورې سلام علیکم مشره وعلیکم سلام په خیره دی الکه سترګې مې د مانې خوږېږي امیر خان کاکا خو نه ولې نه ما وی امیر خان کاکا نه ولته ډون دي څو الکه دا دې څه چل کړی د خدای بې انصافه څه جل مې کړی دی دا ګیره خو لاندې سپینه ده او بره دې ټوله توره کړې مړه ټول خلک یې توره کړه امیر خان کاکا ګیره توره کړه نو هر سړی وایي دا دې څه کړي دي او دا دې څه کړي دي خپې ځوړندې دي دا قیسې مه کوه نو ولې چې قبر ته مې خپې ځوړې نو څنګه ګیره به نه تورمه ګیره خو تورې خو هغه جینکۍ نه تښتېدې دي هلکه خوله دې ګوره سمه خو دا خوله به دې ګوره ووامه دا ولې ما سره دروغ درته وویله دا خو دا غونډ کلي والا لګیا دي یوازې زه خو نه یم هلکه خوله دې هم سمه خو زما دې قسم و چې اوس به دا لرګی په دې سترګو کې در ومنډمه یاره سپک سړی او سپکې خبرې کوې که نارانې وایي خپلې جینکۍ راولئ موږ باندې بدماشیانې مه کوئ ولې ته زما خلک چاته سره غږ چې ته خپلې جینکۍ راوله دا بې غرونو راته ګوره دلته مه کوه وایم چې دونه زور درکړي ورشئ خپلې جینکۍ زه مړه خپل کار کوه سړیه خیرات خوره خلک خبرې کوي جګړې تاسې وایي دا هم څه اوس به یې کله پسې دغه مرچکې راوشو نو ډوس به نه ګوره پاسې ګورې پیاز مو سر وباسه مړه غلی کښېنه مړه کوشه کوشه ته راګرې او ته پوښتنه کوي د خلکو نه د پاسه کې ستاسو کار زموږ په خبرو کې ستاسو کار دی یاره په دې باندې څوک لامبي نه د آخرت ډوډۍ خوري یاره دا څه څه کوي نشا وای دا غونډ سر دې پیدا لګا پاسه دې کې براواله پاسه سر دې پیګاندا کوپی لګي براواله پاسه ته کېما دا خزي دي کنه ګوره روټه چې خلک وروړي په کار دې مخکې دی وګوره دا سړیتوب کم ځای کې دی پلار ورسه په خپل ځان راواله مونږ هم زه ډوډۍ راغستلې نه شم دګنه زه ورکوټه ما کټاره ما چې وبه دراله را ټولې څنګه یا دا ټول په دې نه پاکستان یو خو ته باندې ته به بوی پې لګي چې د روډۍ ټیم شي که نه بس سلام علیکم آیا باندې څه کار نشته وکړي کبل تک شو دا او دونه خو پکې عقل نشته په روټۍ څوک سلامونه نه اچوي تاسو باندې مې واچو ورځان مور کا وګیا ته راغلی سات دم څه نه دی خوړې دي نه نورې کینه ولې ته په کور کې ستا د لاسه خو موږ کپ ډوډۍ ونه خوړله دا زه اوس دوه خبرې کوم
د خور په نوم دې ټول مامن کره ډوډۍ وخوړه او ښه نه ښکاري مړه تاسو خدای سپېره پیدا کړی مېلمه خلک قدر عزت کوي چې کور کې برکت پیدا خو ډېر سم خدا سپېره به ته سپېره دی خور ده موږ ولې سپېره یو نه او خور دې داسې خور ده په ایمان په یار خون دی نه غم نه مړېږي او تاسو مې هغه تاسو څنګه خلک دی وایي زه دا د یاري ګوندلو میخه ده نور د کار نه ده پره ځان مول کا یا کم ځای نه راله ځان مول کا وګیا ته کې راغلی وي نو په بازارونو را تېرېږي نه لکه یو بوتل خو راوړه که نه پلار دې کاسې ته پرېوته په څنګه دا دا دغه دی را پلاره دا تندې دي د لاس ښه دی نه نه بیخي دې د مور پرې جوړ شوي ټیک دی مه خانده چې د ده ځای ته ته رسې چې سال به دي دا په څه شي سټارټ و دا دې مچان تا ته پته د غرمه د غولې پې کړي دي پلاره ورشه دا تندې دي دا ورشه دا مخ نه پرېږده ورشه کروټې دې غوړې مرچکي ماما نه رشته چوټه بیا ماما باندې ګورې هغه و مې ویني خوله وخوړې ده که نه زه خو پرونی بچی یم ماما او ماما د پيو غاښونه دې شته که غورځولي دي زما خو شته خو ته رامنې دا خپل غاښونه ماتې نور دې څه مطلب نه دی راځه لکه ګزاره کوه خوره کېستې دی او بیا به ډاکټرانو باندې ګرځو نو خوښه دې خپله ده ای با چې په ماړه خېټې وخوري چې مړ نه شي نو مړ نه وي غریب سره بسې خو چې ډوډۍ پرې بنده شي بیا بسې ډول څه پلار لګي اوبه راوړه موږ څه خپلې خبرې کاکا و چې په خېټه مړ شي نو ادان شي که نه ډوډۍ خوره ځان مور کا کینه دا ګاونډیان دي ما څه وي دا د جوړو چې دا تاسو تادیو کوي کنه سړی په تما کړی دی چې روټۍ خو وخورو که نه ای عثمانه بچه کوي بسو ای عثمانه بشیا لاړ شه هغه ناوې ته دغه که ګوډ لوبه پکې نشته نو څه شی وشکو دغه که نه ګونګیا ما څه کار دی ده اجنه خو مېلمه سړی موږ چې وبراول وبس کوي نه ناس کوي اجنه اجنه هغې ته خو تا یاره خو دا اجنه کو شي ته راشه که نه خو نه پرهیز دی یار لا خیر ومایا اینی دا خو داسې شی دی روب دا به مسکر شی دی که نه خو چې چایي وای سم وی دا اوبه راوړه که نه نور درته څه ویو ښه راکړه وړم ترله زه لاړ شه بچیا نه کې روب دا خبره نه پتا بدرنګ ذکر قدر یاره چپ شه ماړه کلی کېنه د لو عزت خدای ورکړی دی ښځه دې غوږونه نشي رقولی پرېږده چې دا دغه شان ناستي بدماشه راوسې ده چې رښتیا مې مه ګډوه لکه غلی کېنه بیا به چې زما خور سپکه یې دغه کې وګورو څوک لقوي زه تاسو ده ډېر دې تنګ کړم نور هغه خور دې بوزه خو تاسو په پټي بسم الله وکړه به ته ختمېږي زه به بسم الله کوم ته بناسم هله یاره تاسو دا نه جوړاو خو هغه وکړه لختي غاړه کې یخې د واورې اوبه راوړه یخې او کولر راټاکه ځکه چې د هلکانو لوبیا وخوړله تشې اوبه به یې ورته بوتلې به هم د پسې راځي لختي غاړه کې به سوري ته پروت یم زه لکه ډډه اچوم که نه مازدیګر ډډې ما جوازي لوله ډډه چې ډډه ستړې کړلې سهار ماته زه ډډه اچوم ماښام هم ډډه اچوه دا بیخي ده که انصاف نشته نو پته نه لګي چې زه د مېړانه زوی یم که څنګه دته خو غږ هم نه کوې هلکه څه نه ملې ګوره بیا وده کېږي ګوره دې لوله ځو دا لوښي موښي پلاره به یې غونډ که زه لږ ډډه اچوم نه هلکه ګوره وده نه شي ګوره لوله زما دا کېږه منه ډډه اچوم اصليه خبره واره پام کو ګوره وده نه شي لوله ځو لاړ به شو دادا لا وختي دي او دا به د ځان نه مخکې کوو زه هم پکې ګوره نور نه یم ولې زه ګناهګار یم څه هر کار ته ما ور مخکې کې نه نه وځې په کوټو کې سم دی وده شي زه به جنوار ته پروت یم خو دې هم لیوني مه که وای دا لوښي رانه څوک اوچت